بسم الله الرحمن الرحيم. ګوري سید طبراني په یو روایت کې د حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص څخه راغلي دي چې نبي عليه الصلاة والسلام فرمایلي دي من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظمه الله تعالى. کچا د قرآن کریم قراءت او تلاوت وکړو او بیا دا په خیال کې ورلل چې یو چا تر دغه قاري فضیلتناک شی ورکړل شوی، نو حضرت نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې داسې خیال کچا وکړو هغه شی کوچنی کو چې خدای غټ کړ. او په بل حدیث شریف کې راځي افضل عبادة امتي تلاوة القرآن، چې زما د امت بهترین عبادت تلاوت د قرآن کریم. فرائض خو جلا دي، هغه کوم وختونو باندې چې فرائض راغلي دي هغه خو به کوي واجبات له هغه بعد. او په یو صحیح حدیث کې راغلي دي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، پتاشي که بهترینه څوک هغه دی چې قرآن یې زده کړو او بیا یې بل ته. نو الحمدلله خدای تعالی موږ ته دا توفیق راکړو چې موږ د سوره یاسین شریف او بیا د سوره رحمان شریف زده کړه وکړو او بل ته وکړو. الحمدلله ډېر ښه خوندور تفسیر تیر شو. اوس به په دا پای کې حاجي عظیم په دې باره کې رڼا اچوي، ډاکټر بیا هم اچوي چې په دوی باندې څه تاثرات ولوېدل چې زما خو سهار تر ماښامه بې له قرآن کریمه بل هېڅ کار په دا روزه سهار تر ماښام. نو انشاءالله په دا خیرکم کې خدای تعالی موږ هم شمار. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، او په بل روایت کې راځي اهل القرآن اهل الله، اهل د قرآن اهل د خدای، د قرآن وال د خدای وال، وخاصته او بیا د خدای په خاص خلکو په خواصو بندگانو کې دي. حضرت امام احمد بن حنبل فرمایي وای ما یو وخت خدای تعالی په خوب خدای تعالی په خوب وي وله المثل الاعلى، نو خدای تعالی ته هم مثل اعلی شته. نو ما ورته وویل ای خدای ای رب دا تا ته چې در نږدې کېږي بندګان، تا ته در نږدې کېدو تر ټولو لو ذریعه د تقرب څه شی؟ تا ته در نږدې کېدو ستا د تقرب د حاصلولو لو ذریعه څه شی ده؟ قال بكلامي يا احمد، اي احمد زما په کلام سره ما ته رانږدې دا زما خبرې دي په دغو سره ما ته رانږدې شي. قال قلت يا رب بفهم او بغير فهم، خدایا ته موږ ته پوهېدو که نه پرې پوهېدو؟ په ټوله قرآن هر سړی نه پوهېږي او ډېر خلک په یو ټکي قرآن هم نه پوهېږي. نو که پرې پوهېدو که نه پرې پوهېدو خدایا دغه شی د قرب درجات براکې. قال بفهم وبغير فهم، هو احمد که پرې پوه شوې او که نه شوې، که پرې پوه شواست او که نه، تاسو ته به د قرب دغه درجات وي. لحضرت فضيل بن عياض څخه دا روایت راغلی دی چې حامل القرآن حافظان دې شوال، هغه خلق چې له قرآن سره کار لري، یا یې تلاوت کوي یا یې حفظ کوي یا یې علم لري یا په یو رقم باندې په قرآن سره تعلق لري، هغه دې واوري حامل القرآن حامل رعیة الاسلام، د قرآن اخیستونکی لکه د اسلام بیرغ اخیستونکی. چاته قرآن کو یاد، که چا مدرسه د قرآن خلاصه کړې وه، که چاته خلک د قرآن په نامه راتلل یا چا قرآن بل ته درساوه، هغه داسې دی لکه د اسلام بیرغ چې پورته کړی وي. فلا ينبغي ان يلهو مع من يلهو،
نو دته مناسبه نه ده چې په چټیاتو کې اخته وي له خلکو سره ولا يسهو مع من يسهو او بیکاره کارونه کوي له هغو سره چې په هغه به بیکارو کارو اخته وي ولا يلغو مع من يلغو او لغو او په عبثو کارو اخته وي له هغو سره چې هغه بیکاره کارونه کوي له بیکارو کارو به پرهیز کوي له خطاو به پرهیز کوي له عبثو کارو به پرهیز کوي تعظیما بحق القرآن د قرآن کریم د حق د تعظیم سفیان ثوری فرمایي اذا قرأ الرجل القرآن هر کله چې سړی قرآن شریف راواخ قبل الملك بين عينيه دا فرشته راشي د سترګو په مابین کې مچ نو موږ هغه تلاوت نشو کوي موږ هغه تلاوت حق نشو ادا کوي لیکن موږ ته څه ورته موږ ته دا ورته چې موږ د امام صاحب په مذهب باندې عمل صحیح وي کله امام صاحب بیان کرده عقائد چې د خدای د ذات او د صفات او د قیامت په متعلق عقاید بیان کړي دي دغه او کې فروعات یعنی المنځ او روزه او حج او زکات موږ په دې ولاړو نو موږ کده امام صاحب پر لاري ولاړو نو موږ پر قران ولې امام صاحب د قران د امام صاحب قران کریم زدو امام صاحب د قران کریم له فقها زده کړی به مسائل چې راځتلې وي اوس په دغه کتابونو کې په دغه قدوري کې په دغه کنز کې په دغه نور الازاح دغه کې لیکلي دي په دغه چې موږ عمل وکړو په دغه په مذهب باندې نو موږ په قران باندې عمل کوو کسړي عمل پر قران نه کوو او قران یې وایو اوس دا حال دی کسړي قران وایو او عمل الى قران مخالف لو حضرت انس بن مالك صحابي فرمای رب تال للقران والقران يلعنه دیر تلاوت کون کی د قران داسې دي چې قران لعنت دی ولی مثال یې درته دای خو دروغزن پارش کی دروغ وای بیا نو شپدغه تور راشي الا لعنه الله على الظالمين لعنة الله على الكاذبين ودغه طور سراج مخبزان باندې لعنت دغه ظالم کوم دای پخپل دغه کاذب کوم دای پخپل نو ډیر دی چې په قران کې لعنتونه راغلي دي دای چې تلاوت کوي هغه تلاوت دی پر ځان باندې وای ولې دای باندې عمل دی د قران کریم په مطابق باندې عمل نه کوي او په دغه وجه د شفیع حدیث صحیح راغلی صحیح حدیث أكثر منافقي هذه الأمة قراءهم بالكل صحيح حديث لحضرة إمام أحمد بن حنبل لتخريج سرد حديث راوت ليدي ده مبارك فرمائي دي ويدي دي أمة أكثر منافقين بقاريا ولبخلا قرآن وي أو فزلك خنو عمل خراب دي عقيدة خراب ده گمراه قرآن تر داستون لاندې نه کیږي نو به د چا په قرائت هم نه خطا وځي چې پلان کې صاحب ډېر ښه قرائت یا پلان کې ډېر ښه आवाज دی یا ډېر ښه صوت دی یا دون خلق د شاله خاص ولاړ دي یا دون تاثیر لري نن نه په دغه خبرو نه خطا عمل ته به کله قرآن لعنت دی وایو ته نو څه خبر عمل ته عمل برابر ولو صحیح دغه وجه ده چې بعضی دې کانو ویلي دي چې یو وخت یو بنده یو سورت شروع کی ملائکه ورته ولاړ دي درودونه کوي او خدای دې خیر درکړي او خدای تعالی دې اجر درکړي ملائکه ولاړ دي درودونه کوي چې دای په پرای کې د عرش پرای نو بس ملائکه درود شریف باندې پر دغه شړې باندې صلات بل سړی دا چې سورت شروع کی ملائکه ورته ولاړ دي لعنت کوي او خدای دې خوار او خدای دې خر هغه قران وایي او ملائکه لعنت کوي تر دغه عانه پوری چې دا قران پر کوي نو چا پښتنه ځنی وکړه لدا سړی چې دا دې څنګه خبره وکړه دوه کسان دي قران وایي ریو ملک لعنت وایي او بل ته ملک درودونه او دعاوي دا څنګه کیږي دا ورته وایي وای په قران کې خو حلالم ذکر شوی دي حرامم ذکر شوی رواهم ذکر شوی دي نارواهم ذکر شوی نو هغه څوک چې د قران حلال ګڼي د قران حرام ګڼي هغه چې قران وایي ملک درودونه ولې د قران په هر حلال چې ورځي هغه د حلال ګڼل کړي او هر حرام د حرام ګڼل
هغه څخه اجتناب کړی لري سوی نو صحیح ملکی درود او څوک چې د قرآن حرام حلال بولي او د قرآن حرام حلال بولي او حلال حرام یعنی هغه شیان چې قرآن فرض کړي هغه بالکل نه کوي نه لمونځ کوي نه روزه نیسي او نه دغه رقم ته نور د زکات ورکوي نه د خیر د خیرات کار کوي د یتیم حق خوري بد کوي مثال په نور ډېرې خبرې دغه ټوله دغه خلکو باندې ملک لعنت او کوم کارونه چې قرآن حرام کړي دي لکه زنا لکه سود دغه شیانو باندې باغ لعنت نو په دغه دا سړی چې قرآن وایي قرآن هم لعنت پرې وایي او ملک هم لعنت سرخم خلاف دا خو د قرآن خبرې راسي چې یوه قصه د تورات هم وکړه تورات کې په تورات کې لیکلي دي چې ای زما بنده ته نه شرمېږې لمه چې دا زما خط دا قرآن تا ته راغلی دا قرآن خو د ما یو خط د ما تا ته راستولی د ما مکتوب د ما تا ته راستولی ته له ما نه شرمېږې ای بنده هر کله چې تا ته ستا د ورونو له خوا څخه ستا د شناخته خېلو له خوا څخه یو خط راشي او ته لارې باندې روان یې دا خط څوک درکړي نو ته له لارې داسې جلا شي هلته قرار کښېني بیا یې دا هر ټکی ټکی جلا جلا وایي او له تا څخه شی نه پاته کېږي وهذا کتابي انزلته الیک دغه زما کتاب نه وینې چې ما په تا نازل کړم هغه خط څونه په آرام په احتیاط دا حرارتي کې ته ناست او دا د ما سوار راغی نو که قاري صاحب په لمانځه کې 15 منټه وځنډه او هم شکنځاوي ورته کوي چې نه دې ولې دونه وځنډه مثال او چې په خپل هم وایې هم چې ډېر یې نشي ویلی او در باندې تکلیف وي په محبت یې نشي ویلی فصلت لك فيه من القول څنګه مې هره خبره درته جلا کړې ده په دا خپل کتاب وكم كررت عليك فيه سو واره واره مې یوه خبره درته کړې یوه خبره مې په وارو وارو درته کړې لتتأمل طوله وعرضه چې قرآن ښه په ساره ووایه ښه په اوږدو یې په ساره او په اوږدو کې ډېر قرار قرار پام پکې وکړه او تا مخ ځینې اړخ ته زما له کتابه څخه افكنت اهون عليك من بعض اخوانك نو زه ستا تر ورونو په تا سپک یم ته د ورونو خط په سره کم وایې او د ما کتاب په سره کم وایې ښه یا عبد ای د ما بنده يقعد الیک بعض اخوانك کله کله ستا یو ملګری راشي له تا سره کښېني بیا نو فتقبل علیه بكل وجهک بیا نو ته پوره مخ ور وګرځوې ښه قرار مجلس او شین چای ورته پوخ وتصغي الى حديثه بكل قلبك وپوره زړه سره دا د ده هره خبره اوري فان تكلم متكلم که بل دلته یو کوچني موچني یو غږ او شغلك شاغل عن حديثه یو چا چغه وکړه او معت الیه ته دستور ته پټه کړه او نارې موازي دا سړي سره خبرې کوو مجلس کوو وها انا ذا مقبل علیک ای زما بنده دا د ما تا ته زه تا ته راغلی قرآن مې در باندې نازل کړی ده ګوا زه تا ته راغلی یم ومحدث یا ومحدث لك زه خبرې در سره وانت معرض بقلبك عني او تا له زړه څخه له ما څخه مخ ګرځولی د زړه مخ ما ته نشي راګرځولی افجعلتني اهون عندك من بعض اخوانك نو ای بنده ته تر خپل بعضې انډیوالانو هم ما سپک ګڼې دی خدای تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې په صحیح ډول سره د قرآن کریم تلاوت وکړو ښه په محبت د هغه تلاوت وکړو او په هغه باندې سر خلاص